سادة الأحرار ثوري ثوري على الفجار زموږ د امتو کې چې کله د امتحان مرحله راغلې ده انسانانو په کم شکل باندې استقامت کړی دی صحابه کرامو باندې اولنۍ مرحله اولنۍ امتحان اولنۍ د استقامت ازمایش دا د غزوه بدر په شکل باندې راغلی لیکن تاسو ګورئ صحابه کرامو په هغې کې په کم شکل باندې استقامت وکړئ د هغې استقامت نتیجه الله تعالی دوی ته په کم شکل ورښکاره کړله د روژې مبارکه میاشت وه د ګرمۍ زمانه وه دویم کال د هجرت دی غالبا د روژې مبارکې 12مه ورځ وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام سهار مسجد نبوي کې اعلان کوي ورته صحابه د قریشو قافله د ابو سفیان په مشري کې راځي او د شام سره روانه ده د بدر پر میدان باندې تیریږي او د بدر پر کنج باندې برته د مدینې طرف د مکې مکرمې طرف ته ګرځي نو ورته وایي چې تاسو تیار اوسئ د بدر میدان له به ورس او د قریشو قافله به راوګرځو او د هغې په ذریعه باندې هیڅ بعیده نه ده الله تعالی به موږ او تاسو ته ډېر غنیمتونه په نصیب راکړي چې کله د پیغمبر علیه صلات وسلام اعلان دی او د صحابه کرامو جانثاري ده او قرباني ده نو چې څه صحابه کرام مسجد نبوي کې ناست دي هغې اکثریت تیاریږي لیکن د هغې اسباب په کم شکل باندې 7 دانې تورې ورسره دي او 2 دانې آسان ورسره دي او 18 دراویاو پورې اوښان ورسره دي او د روژې غالبا په 14 سهار باندې د مدینې منورې سره رخصت راخلي او را روانېږي د بدر میدان ته حالانکه تاسو ګورئ الله تعالی عالم الغیب و شهاده دی الله تعالی دا نه ورته چې پیغمبر هلته لویه معرکه راځي هلته لویه مقابله راځي هلته ابوجهل دی هلته د قریشو ټوله لشکر دی د هغې سره مقابله ده صرف په دې خاطر چې الله تعالی د صحابو د استقامت امتحان اخلي چې په دې بې سر و ساماني کې صحابه په کم شکل استقامت کولی شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله 3مه ورځ د بدر میدان ته رارسېږي ابو سفیان ته څه معلومات د وخت تسولو چې هسې نه چې د مدینې کسان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مشرتوب کې زما مخ له راسي نو بیا یې د لارو والا څه پوښتنه وکړه نو لارو والا دا اطلاع ورکړه چې ستا د قافلې د راګرځولو دپاره د پیغمبر لشکر د مدینې سره روان شوی دی نو ابو سفیان یو سړی دی زمزم غفاري هغه یې په مزدوري باندې ونیوی هغې ته یې اجرت وله ورکوي او هغې یې پر آس باندې په ډېره منډه باندې مکې ته واستوی چې ورسه د مکې قریشو ته اطلاع ورکړه چې ستاسو د قافلې د لوټ دپاره ستاسو د قافلې د چور دپاره مسلمانان د مدینې منورې سره وتلي دي تاسو راسئ د خپلې قافلې خوندیه وکړئ چې کله زمزم غفاري مکې مکرمې ته راغلی نو د مکې په حرم کې اعلان وکړي نو ټوله قریش به یک اواز دا سربسته او کمربسته ودرېدو هغې لشکر تیار کړئ په هغې کې چې د قریشو د مکې څومره پهلوانان څومره جنګ ازموده کسان دي هغوی ټوله تیار سو او د لشکر ټوله مشرتوب خپله ابوجهل پر غاړه باندې واخیستی او په ډېره منډه باندې او په ډېره تلوار باندې د مکې مکرمې څخه هغه لشکر د ابوجهل په مشري کې د بدر میدان ته را روان سو چې کله 14 سهار دی د روژې مبارکه ورځ ده او ګرمه ورځ ده او غالبا په دې ورځ باندې د قریشو لشکر مکې بدر ته راورسېدی د پیغمبر علیه صلات وسلام لشکر بدر ته راورسېد غالبا د روژې مبارکې 19مه ورځ وه چې د پنجشنبې ورځ وله
دې ورځ باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع راغله چې د ابوجهل لشکر دا مخ ته راغلی دی او د ابوجهل لشکر د مقابلې دپاره راغلی دی او هغوی زر کسان مسلح دي او د هغوی سره قسمه قسم جنگي اسباب ورسره دي او هغوی د بدر په میدان کې مقابلې ته تیار ولاړ دي. په 19مه ورځ د ماپښین په وخت کې چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لشکر د پنجشنبې په ورځ راورسېدی، که ګوري د بدر په میدان کې مخ ته ابوجهل دی، زر کسان مسلح دي. صحابه کرام که ګوري د دې سره 9 دانې تورې ورسره دي، د ابوجهل د لشکر سره د دې سره 8 دانې تورې ورسره دي، د ابوجهل د لشکر سره 900 تورې ورسره دي. او چې د جنگ کم اصلي اسباب او ساز و سامان دی هغې د آس په شکل دی، د هغې سره 300 ګوړسواران، آسواران، شهسواران ورسره دي. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لشکر کې صرف 2 کسان پر آسمان سپاره دي. د هغې عادت ته ګوري، هغې زر کسان دي او زر سره په مسلح شکل دي. د 314 کسان دي، 8 دانې تورې ورسره دي، د چا لرګي په لاس کې دي، د چا کاڼې په لاس کې دي، د چا ډبرې په لاس کې دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مخ ته د ابوجهل لشکر ویني نو د صحابو الله تعالی عجیب امتحان اخلي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وایي چې ستاسو څنګه رایه ده؟ په دې باندې خو نو خبر چې مخ ته به دومره معرکه راځي، په دې باندې خو نو خبر چې مخ ته به دومره لوی لشکر راځي او د دومره لوی امتحان سره مخامخ کیږو. موږ خو صرف د قافلې د مخنیولو په خاطر راوتلي یو. نو صحابه ستاسو څنګه رایه ده؟ پر مخ باندې معرکې او مقابلې ته ورځو که پر شا باندې تښتو؟ د بدر په میدان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مازدیګر په وخت کې یو ځل مشوره اخلي، ورته یې څنګه رایه ده؟ څوک آواز نه کوي. دویم ځل وایي صحابه ستاسو څنګه رایه ده؟ دویم ځل څوک آواز نه کوي. دریم ځل چې کله پیغمبر علیه السلام ورته ستاسو څنګه رایه ده، نو په مهاجرو کې مقداد ابن اسود مبارک صحابي ولاړ شو. هغه ورته یې د الله رسوله ستا پر موږ باندې د بني اسرائیلو ګمان دی. بني اسرائیل چې کله د موسی علیه السلام ملګري وو، چې کله به د سختۍ ځای راغلی نو دوی به موسی علیه السلام ته ویل فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ته اوس ستا رب ورسې معرکه او مقابله وکړې، موږ به دلته درته کښېنو. ته یې د الله رسوله پر موږ د بني اسرائیلو ګمان مه کوه، موږ دا درته وایي چې فاذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون. ته اوس ستا رب درځې، شاته دې هم موږ ځو، مخ ته دې هم موږ ځو، یو طرف ته دې هم موږ یو، بل طرف ته دې هم موږ یو. ای د الله رسوله په خدای قسم چې پر کوم ځای باندې ستا د بدن خوله راځي، پر هغه ځای به زموږ د بدن د وینو ولې وبهیږي، موږ به پر شا باندې هېڅکله تګ ته تیار نه سو. چې کله د مهاجرو د طرفه تسلي راغله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویم ځل اعلان کوي، ورته یې صحابه څنګه رایه مو ده؟ څه فکر لرئ او ما ته کومه مشوره راپېښوئ؟ نو په انصارو کې سعد ابن معاذ ولاړ سو. ورته یې د الله رسوله آمنا بک وصدقناک، موږ پر تا ایمان راوړی دی، موږ په آسماني خبرو کې ستا تصدیق کړی دی. والله لو امرتنا ان نحيط البحار لنخطها ولن يتخلف عنا واحد. په خدای قسم که موږ ته دا ووایه چې آسونه پر شا باندې وځغلوئ، در دریابو پورې بزګلو نه به ودرېږو، او که موږ ته دا وایه چې پر مخ باندې درځئ بیا به په ورو باندې ګډېږو، یو سړی به پر شا پاته نه سو. چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د انصارو د مهاجرو د دواړو تسلي راغله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رنګ مبارکي د خوشحالۍ او د سرور اثار او سرواله ښکاره سو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ابشر فقد اتاکم النصر، لږ زیری قبول کې د الله نصرت به ضرور ستاسو پر دې وعده او استقامت باندې راځي. چې کله شپه تېره سوه نو صحابه کرامو د بدر پر چینه باندې شپه تېره کړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټوله شپه په لمانځو، په عاجزي او په زاریو کې الله ته تېره کړه. سهار غالبا د جمعې مبارکه ورځ ده، د روژې 18مه ورځ ده او د ګرمو ورځو روژه ده، بطور تفاعل لکه نن هم د جمعې ورځ ده
او د روژې 18مه ده او ګرمه ورځ ده چې کله لمر در سره پورې راپورته سو نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دپاره د بدر په میدان کې عریش جوړ سو د خرما د پاڼو څخه کښنی کوډل چې په هغې کې پیغمبر علیه السلام ته سایه جوړه سي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روژه په آرام وي هغه ځای باندې چې کله حاجان مبارکان ورسي اوس پر هغه ځای مسجد جوړ دی مسجد عریش او مخته د بدر میدان دی چې کله لمر راګرس د بدر په میدان کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو طرف ته 314 کسان خپل صحابه کرام د هغې صفونه برابروي یو نیزه یې په لاس کې ده چې څوک مخ و شاته وتلي د جنګ او د لمانځه صفونه په یو شان نو هغې صفونه ورته برابروي او د هغې په مقابل کې ابو جهل دی هغې د خپلو 1000 کسانو مسلح صفونه برابروي او د بدر ریګونه دي او د بدر ګرځن میدان دی او غرمه ده او د صحابه کرام روژه ده نو دی وخت کې د معرکې په میدان کې صحابه کرامو او ابو جهل مختصر ودرېد چې کله صفونه برابریږي نو دی وخت کې د قریشو د لښکره څخه 3 کسان راوځي عتبه دی شیبه دی ولید دی عتبه او شیبه دا د ربیعه بچانو دواړه سره ورونه دي او ولید دا د عتبه بچی دی د ربیعه دا شیبه وراره دی نو 2 ورونه دي دا یو ورارو بچی دی دا 3 میدان ته راووتل او چې کله په میدان معرکه کې ودرېدل نو صحابه کرامو ته اعلان کوي چې زموږ مقابلې ته څوک راوځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صف کې انتظار کوي چې دې مقابلې ته څوک راوځي نو عوف دی معوض دی عبید الله عبد الله دی عوف معوض عبد الله دا 3 عبد الله ابن رواحه دا 3 کسان راوتل عوف معوض دا سره ورونه دي د عفرا بچان دي او عفرا هغه نیک زنانه او د هغې اول باچی اول واده د حارث سره وسو د حارث 3 بچان لري عوف معوض معاذ دویم واده د عبد یالیل سره وسو د هغې څخه 4 بچان لري او د بدر په میدان کې د هغې 9 سره بچان حاضر دي او هغه مبارکه زنانه ده چې بلې زنانې ته الله تعالی دا خوش قسمتي په نصیب نه ورکړې چې کومه خوش قسمتي د عفرا په نصیب و چې د هغې د دواړو خاوندانو څخه 9 بچان دي 9 سره د بدر په میدان کې د مجاهدینو په صف کې ولاړ دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لښکره څخه 3 کسان راوځي عوف راوځي معوض راوځي عبد الله ابن رواحه راوځي چې کله لشکر الته انتظار کوي د پیغمبر علیه السلام لشکر دی خواته انتظار کوي نو دا 3 کسان مقابلې ته سره رالو عتبه د کفارو د لشکره سم مشر دی نو هغې دې کسانو ته من انتم څوک رالاست مقابلې ته حضرت عبدالله ابن حارثه ورته نحن رهط من الانصار موږ د انصارو ډله یو موږ د انصارو خلک یو موږ د مدینې انصار یو هغه ورته ما لنا بكم من حاجه زموږ ستاسو سره څه ضرورت نشته ستاسو مقابلې ته موږ نه راغلي او ستاسو سره معرکې ته موږ نه راغلي زموږ توره نن ستاسو سره ټکر نه خوري نو هغه 3 انصارو صحابو ته ورته جواب وکړي چې ستاسو مقابله موږ نه کوو هغې چې کله واپس صفو ته رالو نو عتبه پر پیغمبر علیه السلام باندې غږ کوي یا محمد اخرج الینا اکفاءنا اے محمد زموږ کف زموږ مثل زموږ د قوم خلق راوباسه چې نن موږ د خپل قوم د خلکو سره ټکر ووهو نن زموږ توره د خپل قوم د انسانانو د تورې سره په معرکه کې راسي نو موږ ته د خپل قوم کسان راوباسه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صف مخ ته ووته ويقوموا يا بني هاشم بوعدك الله الذي بعث به نبيكم فقد جاءوا بالباطل ليطفئوا نورهم اے بنو هاشم خپل کسان راو باسه دا الله په هغه وعده باندې راو باسه چې الله تعالی ستاسو په قوم کې نبی راستولې دي دا خلق د باطل د پاره راغلي دي د دې مقابلې ته ودرېږي نو حضرت علی رضی الله عنه خپل تور را اخی د سب مخ راوځي حضرت حمزه رضی الله عنه راوځي حضرت ابو عبیده دا 3 کسان ابو عبیده ابن حارث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کورنۍ بچی دا 3 کسان راوځي
او 3 سره مخان پټ کړي دي، سترګې لڅې دي. چې کله میدان ته رالو نو عتبه بیا پوښتنه ځین کوي من انتم څوک رالاست، چونکې د هغې پر مخ باندې فرده ده، د هغې پر مخ باندې نقاب دی، نو هغې پېژنې نه صرف سترګې ښکاره دي، ورته من انتم پوښتنه ځین کوي چې څوک مقابلې ته رالاست. نو حضرت حمزه رضی الله عنه ورته وایي انا حمزه، زه خو حمزه رالم. حضرت علی رضی الله عنه ورته انا علیه، بل ورته انا ابو عبیده. دی ورته نعم اکفاؤنا اکفاء کرامون، یقینا زموږ د مقابلې مستعد خلک نن رالاست. نن به زموږ او ستاسو د تورې مقابله د بدر په میدان کې ټکر سره خوري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل صف په مخ ته د امام په شکل د خپلو کسانو انتظار کوي. ابو جهل د خپلو صفونو مخ ته د امام په شکل د خپلو کسانو انتظار کوي. د حضرت علی رضی الله عنه مقابله د ولید سره راځي. ولید د دې عتبه بچی و، نو حضرت علی رضی الله عنه د تورې په اول وار باندې د ولید سر کاټوي. د حضرت حمزه رضی الله عنه مقابله د شیبه سره راځي. حضرت حمزه رضی الله عنه د تورې په اول وار باندې د شیبه سر کاټوي. حضرت ابو عبیده چونکې د زاړه عمر دی او عتبه هم د فاخه عمر دی، نو کله چې یو پر بل باندې وار سره کوي نو دې دوران کې عتبه هم زخمي سو، ابو عبیده هم زخمي سو. عتبه هم د آس سره لکیږي، ابو عبیده هم د آس سره لکیږي. حضرت علی رضی الله عنه او حضرت حمزه چې کله د خپلو مرګرو څخه فارغه کیږي نو راځي دې ځای کې د عتبه سر په توره کاټوي او ابو عبیده په غیږه کې رااخي او سپول راوړي او د پیغمبر علیه السلام مخ ته یږدي. چې کله کښې شوی پیغمبر علیه السلام ته ابو عبیده وایي یا رسول الله الستو شهیدا، الله تعالی به دې معرکه کې ما ته شهادت په نصیب نه کړه. پیغمبر علیه السلام ورته بلا انا علی ذلک لشهید، زه پر دې باندې گواهی ادا کوم چې الله تعالی به شهادت په نصیب درکړي. نو بیا په هغه دوران کې حضرت ابو عبیده د بدر په میدان کې شهید کیږي. د بدر څخه مخکې وادي ام القرا راځي. وادي ام القرا کې د حضرت ابو عبیده قبر دی. پیغمبر علیه السلام یو ورځ په دې شله کې په بله قافله کې راتېرېږي، نو صحابه ورته وایي چې د الله رسوله دې شله کې عجیبه خوشبویي راپورته کېږي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې خوشبویي به څنګه نه دي کې ابو عبیده پروت دی. دا د ابو عبیده د جسم او د هغې د مبارکې خارې خوشبویي ده چې پر تاسو باندې لګېږي. چې کله د درې مقابله د بدر په میدان کې وسوله نو قریش ډیر سوخته سو او دې وخت کې په ډېر جوش و جذبه کې د قریشو د ټوله قوم پهلوان عبیده ابن سعید ابن عاص راووتی. هغه په میدان کې ودرېدی، په ډېر جوش او جذبه باندې ناره وکړه چې زما مقابلې ته راوځئ. هغه د دې سره صدرنوکه پورې مکمل په اوسپینو او په زغره کې پیچلی دی. د هغې په ټوله بدن کې صرف دا سترګې لڅې دي بس. صحابه کرام حیران دي چې د دې مقابلې ته به څوک راوځي. ما درته د صحابه کرامو د ټوله لښکره سره 8 دانې تورې ورسره دي. حضرت زبیر رضی الله عنه انصاري صحابي دی او په قط باندې ډېر کشنی دی او د لښکر پر میمنه باندې پر راسته طرف ولاړ دی، جنډه یې په لاس کې ده. د هغې قط او د هغې قط تناسب داسې دی لکه حضرت زبیر رضی الله عنه چې د سعید بن عاص در نامه پوري او سعید بن عاص پر آس باندې سپور دی. حضرت زبیر رضی الله عنه په منډه پیدل میدان له ورته راغلی. د هغې په لاس کې چې کومه جنډه ده، جنډه یې په دې مځکه کې ښخ کړه، باره یې د میدان د بدر په میدان کې پښې وکښې او د دې طرف ته برچه حضرت زبیر رضی الله عنه یو ځل حبشي کې څه زمانه تېره کړې وله او حبشي والا فن دا و چې څوک د لرې څه په برچه باندې ویشتل، لکه حبشي په غزوه احد کې حضرت حمزه رضی الله عنه د لرې څه په برچه باندې وویشتی. نو حضرت زبیر رضی الله عنه د لرې څه د ورته کښېناستی او د برچې واره پر عبیده ابن سعید ابن عاص باندې د لرې ځا څه وکړي، هغې پر آس باندې سپور دی. هغه برچه سیده ورله د هغې په دې سترګه کې ولګېدله او د هغې در دې دماغ برچه راووتله او عبیده ابن سعید ابن عاص د آس سره یې لس. پیغمبر علیه السلام هم د دې منظر تماشا ګوري
او ابو جهل د خپل لشکر په مخ کې د منظر تماشا ګوري. حضرت زبیر رضی الله عنه په منډه باندې ورغلی، د عبیده ابن سعید ابن عاص پر دې ځګره باندې کښېناست دی او هغه برچه په زور باندې راکشي چې کله د سعید عبیده د سره کاږي نو هغه برچه کږه سوله. چې کله د صف له واپس راځي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خواست باندې د حضرت زبیر څخه برچه غواړي. حضرت زبیر رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته هغه برچه ورکوي. د هغې څه وروسته بیا هغه برچه په خلفاو کې راچلېدله او تواریخ کې لیکلی ده چې تر اوسه پورې غالبا هغه برچه د مصر په میوزین کې خوندي پرته ده. چې کله عبیده ابن سعید ابن عاص د بدر په میدان کې قتل شو نو صحابه کرامو په یو زور باندې او په ډېر جوش او جذبه باندې د بدر په میدان کې نعره تکبیر پورته کړه. چې کله د صحابه کرامو د نعره تکبیر غږ دی نو ابو جهل خپل لشکر ته د عامې حملې حکم ورکړ چې بس تاسو په ورګډ سئ په دې. عجیبه د کائناتو منظره ده. په لشکر کې څوک مقابله کوي. دې طرف ته ابو عبیده دی، دا بچی دی، او د ابو جهل په لشکر کې عبدالله دی، دا پلار دی. چې کله توره ځله بچاوي آخر پر راورسېدو ابو عبیده په اول قتل په اول وار باندې د خپل پلار سر په هوا کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به لكل امة امین و امین هذه الامه ابو عبیده. هر امت ته الله تعالی یو امین ورکړی دی، زما د امت امانتدار انسان ابو عبیده دی. حضرت عمر رضی الله عنه دې طرف ته راځي او دې طرف ته عاص ابن هشام دی، د حضرت عمر د مور ورور دی، سکه ماما دی. حضرت عمر په اول ځل باندې د عاص ابن هشام سر پاوا کوي. دې طرف ته ابو بکر دی او دې طرف ته د کفارو په لشکر کې عبدالرحمن دی، دا بچی دی، دا پلار دی. لیکن بچی ډیر کوشش کوي چې د پلار سره د تورې ټکر را نسی. پلار آخر د خپل بچی په تلاش کې د بدر په عسکرو کې ګرځي، خو لیکن د هغې سره بچی په نظر نه ورځي. چې کله اسلام قبول سو ابو عبدالرحمن ورته وایي پلاره د بدر په میدان کې ډیر ځله زما د تورې لاندې راغلې، لیکن پلارنی محبت و بیا به مې توره ستا څه بچاو کړله. حضرت ابوبکر ورته وایي بچې په خدای قسم که د بدر په میدان کې زما د ټولو څه لویه تمنا دا وله چې د عبدالرحمن سر زما په توره پرسي، دا زما د ټولو څه لوی خواهش، دا زما د ټولو څه لوی شوق او دا زما د ټولو څه لویه تمنا وه. دې طرف ته عتبه او شیبه ولاړ دي او دې طرف ته ولید ولاړ دی، دې طرف ته حذیفه دی. حذیفه او ولید سره ورونه دي، عتبه او ولید سره پلار او زوی دي، شیبه او ولید سره اکا او وراره دي. دې طرف ته حضرت عمر رضی الله عنه راځي، دې طرف ته ماما راځي، دې طرف ته ابو جهل رالی، دې طرف ته عیاش بن ابي ربیع رالی. دا سره مورني ورونه دي، صرف لرونه سره بدل دي. دې طرف ته طلحه ابن عبید الله دی، دې طرف ته عمر ابن عثمان دی، دا وراره دی، دا اکا دی. دې طرف ته مصعب ابن عمر دی، دې طرف ته ابو عزیز ابن عمر دی. ابو عزیز ابن عمر او مصعب ابن عمر سره ورونه دي. دې طرف ته د الله رسول دی او دې طرف ته حضرت عباس ولاړ دی او دې طرف ته حمزه دی، دې طرف ته عباس دی، سره ورونه دي. او دې طرف ته علي دی، دې طرف ته عباس دی، سره ورارو اکا دي. ټول هغه خوني رشتې دي چې یو د بل سره تورې سره ټکراوي. چې کله ابو جهل د عامې حملې حکم ورکړی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عریش سره ووتی او د خپل پټو مبارکې پر دې سر باندې اچولی دی او په ژړا کې نارې کوي اللهم انجزني ما وعدتني. یا الله چې کومه وعده دې را سره کړې ده هغه به را پوره کوې. اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد من بعد. یا الله که دا د صحابه و معمولي کشنۍ ډله نن تباه و هلاکه سي، یا الله د مځکې پر مخ به بیا ستا عبادت څوک کوي؟ دومره لویه ګواهي په انسانیت کې د چا دپاره نه ده راغلې لکه د پیغمبر په قول چې د صحابهو دپاره راغلې ده. یا الله که دا چند صحابه هلاک سي د مځکې پر مخ به بیا عبادت څوک نه وکړي. حضرت علی رضی الله عنه وایي زه یو ځل د جنګ څخه د پیغمبر ژړا اورم، یو ځل راووتم چې پیغمبر به په آرام کې، لیکن پیغمبر په ډېره ژړا کې دا نارې کوي یا حی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا الله اے قیوم اے حی ذات ستا د رحمت طلب کوم.
دویم ځل رالم، دریم ځل چې کله رالم پیغمبر علیه السلام په حالت د سجدي کې دی او پیغمبر علیه السلام ژړا کوي چې یا حی یا قیوم. د پیغمبر علیه السلام دغه الفاظ د خولې سره راوځي چې کله د پیغمبر علیه السلام ژړا د بدر په میدان کې ډیره زیاته ده، نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه د بدر د جنگ راووته او پیغمبر علیه السلام پټو مبارک د بدن سیله سوی دی او پیغمبر علیه السلام د بدر په میدان کې د سجدي په حالت کې پروت دی. نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه د خپل پټور باندې وار کوي وای حسبک یا نبی الله فقد الححت ربک، اې د الله نبی بس ته الله ته دې ډیره ژړا وکړه، الله تعالی ته دې ډیره زارۍ وکړي، فانه سينجز لك ما وعدت، د الله تعالی بس ته وعده ډیره ژر در سره پوره کړي، د الله رسول بس ته خپل ژړا بس ته. چې کله د الله رسول نه راپورته کېږي بیا ورته کفاک ربک مناشدتک، د خپل مناشده او خپل ژړا چې دی الله ته وکړه هغه دی بس کافي ده. سینجز لک ربک وعدک، الله تعالی بس ته وعده در پوره کوي. نو یې د الله رسول سره راپورته کړه. پیغمبر علیه السلام د ژړا سره راپورته کړي. د پیغمبر علیه السلام پر سر باندې یو قسم وریځ راله او د دې وریځې په سایه کې د پیغمبر علیه السلام باندې نعاس رالی، د خوب شکل رالی. چې کله سترګې راپورته کړي ابوبکر ته یا ابوبکر ابشر، ای ابوبکر زیرې قبول کا. په دې ورځ کې یو څه قسم خړوالی رالی، هوا راله، وایي هذا جبرائیل فقد اتاکم لنصرکم، دا جبرائیل امین را ورسېد ستاسو نصرت لا، یقودو علی ثنایاه الغبار، د خپل لشکر قیادت او مشرتوب کې یو پر غاشو باندې د جنگ ګرځونه پراته دي. نو ورته ای ابوبکر زیرې قبول کا. چې کله د سترګو رف راځي الله تعالی وایي استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. نو چې د سترګو رف راځي حضرت جبرائیل علیه السلام د جنگ د بدر میدان ته راورسېدی، د هغې پر بدن باندې لباس دی، د هغې پر سر باندې زرغونه لنګوټه ده او هغې چې کله جنگ بدر ته راورسېدی نو د 500 فرشتو قیادت و مشرتوب کوي او د سترګو فرف کې حضرت میکائیل علیه السلام را ورسېدی، د هغې سره 500 فرشتې ورسره دي. نو زر قریش زر فرشتې سره رالو چې قریشان د جنگ بدر میدان ته د زرو په عدد کې راغلي وو. الله تعالی د اسمانه څخه د دې د مقابلې دپاره زر فرشتې را استی چې د سترګو رف کېږي. نو 80 قریشان قتل سو، 80 قریشان په قید کې رالو او نو ټول قریشان د مکې پر طرف باندې په تیښته باندې منډه سو. شیطان را روان دی د بدر په میدان کې، د سراقه ابن مالک یو صحابي سړی دی، د هغې په مثل کې را روان دی. حارث ابن هشام د ابوجهل ورور دی، هغې در لاس ونیوی، دا لاس یې په هوا کې داسې داسې کوي، ورته لا غالب لکم اليوم من الناس انی جار لکم، زه ستاسو نن ملګری یم، پر تاسو باندې څوک نن غلبه نشي راوړلی. نو شیطان هغې د جنگ دپاره راپورته کوي. لیکن چې کله د بدر په میدان کې شیطان حضرت جبرائیل علیه السلام ولیدی، چې کله د بدر په میدان کې شیطان حضرت میکائیل علیه السلام ولیدی، نو شیطان د بدر د میدان څخه د ساحل سمندر چې د جدي طرف د دې طرف ته منډې کړې او کتابونه داسې لیکي چې د بدنه سه هوا خارجېدله او په منډه منډه باندې د سمندر طرف ته ځغاستی. نو حارث ورپورې نارې کې چې پر کومه باندې ځغلې دورتول انی ارا ما لا ترون، چې ما څه ولیدو هغه تاسو نن نه وینئ. نو جبرائیل را ورسېدی او میکائیل را ورسېدی، نن په دې میدان کې نه ستاسو خیر شته نه زما خیر شته. چې کله دریاب ته رسېږي په دریاب کې غوټه کېږي، یا الله زما سره دې وعده کړې د خپله ربي وعدتني ووعدک الحق، یا الله وعده دې را سره کړې ده، وعده دې حق ده چې فإنک من المنظرین، تا ته د قیامته پورې زندګي در کوم، یا الله د هغې څه مخکې به زما هلاکت و قتل نه راولې. نو قریشان 80 دانې قتل او 80 دانې په قید کې رالو او انور ټوله په منډه باندې د مکې مکرمې طرف ته د بدر د میدان څخه ځي. د پیغمبر علیه السلام اکا حضرت عباس دی. حضرت عباس رضی الله عنه ته الله تعالی ډېر لوی جسم و قامت ورکړی و. د عامو انسانانو قد و قامت 6 فوټه راځي، لیکن د حضرت عباس رضی الله عنه قامت 8 فوټه و. پر کم آس باندې چې به حضرت عباس رضی الله عنه سپور نو د هغې پښې به پر مځکه باندې ورسره څکېدلې او د هغې هغه ناره و چغه دا به 8 میله قدر د دې ناره تلله
او ډېر ځله داسې وسو چې د هغې د ناري او د چیغې سبا د زنانو حمل د نسس ساقط سلو. هغې به خپل بچي نقصانول چې د حضرت عباس رضی الله عنه چیغه به چا واورېدله. یو کوچنی صحابي دی ابوالیسر چې د هغې قد و قامت د عباس تر ناموم کښته دی. نو ابوالیسر حضرت عباس رضی الله عنه ته لاسونه در شا ور تړلي دي او را روان کړی دی او د پیغمبر علیه السلام مخ ته یې ودراوی. حضرت عباس رضی الله عنه چې کله ابوالیسر ته ګوري هغه په قد و قامت ډېر معمولي کوچنی صحابي او خپل قد و قامت ته ګوري. نو ابوالیسر چې کله حضرت عباس د پیغمبر مخ ته ودرېږي وایي د الله رسول عباس مې ستا مخ ته راوستی. وایي د الله رسوله په میدان جنګ کې مې پښې لاسونه ور وتړل او د تړلو قیدیانو په شکل مې راوستی ځکه عباس دې وخت کې د مشرکانو په صف کې راغلی و. حضرت عباس رضی الله عنه ډېر شرمنده دی چې کله ځان ته ګوري د معمولي کوچني صحابي ته ګوري. هغه ورته یې وراره پیغمبر علیه السلام اکاو ورته یې وراره زما د فرب د کعبې قسم چې دې سړي تړلی نه یم. یو بل مخلوق رالی د مځکې و اسمان په مابین کې په ځان پوه نه سوم هغې مخلوق موږ مغلوبه کړو هغه مخلوق لاسونه را تړلي دي چې نن تا ته ودرېدم. هغه ابوالیسر صحابي په ډېره خوشحالي کې ورته وایي د الله رسوله دا درواغ وایي ما تړلی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ای اسکت فقط ایدک الله بملک کریم ته لږ چپ سه الله تعالی ستا تقویه او ستا نصرت و کومک په یو ډېره زوروره ملایکه باندې وکړی چې د هغې په ذریعه باندې تا عباس تړلی ماله راوستی. په ټولو قریشو کې چې اول مکې ته ځان ورساوی په تیښته باندې حسیمان ابن ثابت الخزاعي هغه په منډه باندې اولنۍ مکې ته راورسېدی. د مکې په حرم کې ودرېدی په ډېره چیغه باندې وویل ولا ای خلکو ابوالحکم قتل، ای خلکو ولید قتل، شیبه قتل، عتبه قتل، فلان قتل، فلان قتل، فلان قتل. چې کله دا ناره د مکې په حرم کې وکړه نو صفوان ابن امیه دا د مکې په حتیم کې ناست دی. برای د خلکو باندې غږ وکړي ول دا پاگل سوی دی دا لیونه سوی دی دا وایي څه دا وتړه ویې نیسئ. حسیمان ابن ثابت چې کله د صفوان ناره واورېده ورته زما دې د دې کعبې په رب قسم چې زه د خپلو سترګو لیدلی حال وایم زه نه لیونه یم نه پاگل یم چې کم کسان مې در یاد کړو هغه ټول د بدر په میدان کې قتل سو. صفوان ملګرو ته تاسو اواز ور باندې وکړئ چې صفوان چیرې دی ځان ورښیي د ده د لیونتوب امتحان اخلي. هغه یو ملګری ورته وایي حسیمانه صفوان څه نو هغه ورته صفوان هغه دی د مکې په حتیم کې ناست دی لیکن د ده پلار امیه په خدای قسم ما قتل ولیدی د ده ورور عمر ما قتل ولیدی چې د بدر په میدان کې پروت و زه را روان سو. چې کله حسیمان دا ناره کوي د دې څه وروسته دویم سړی ابو سفیان را ورسېدی. ابو سفیان د مکې قریش را جمع کړو په حرم کې ورته یې خلکو موږ ته طعنه او پیغور مه راکوئ زموږ چې څه کسان قتل سو یا زموږ څه کسان قیدیان سو موږ د دې کسانو په معرکه او مقابله کې نه قتل سوي نه قیدیان سوي یو بل مخلوق رالی د اسمان او د مځکې په مابین کې زموږ په رب د کعبې قسم چې موږ ته د هغې حقیقت نه معلومېدی چې دا څنګه مخلوق دی زموږ قتلونه د هغې په وجه وسو زموږ قید د هغې په وجه وسو زموږ ماتې د هغې په وجه وسوه زموږ فرار او تیښته د هغې په وجه باندې وه. د حضرت عباس رضی الله عنه غلام دی ابو رافع هغې وایي که چیرې دا خبره ستا صحیح ابو سفیان ته وایي چې زما په خدای قسم هغه د الله تعالی فرشتې دي چې د اسمانه سره راغلي دي ستاسو مقابلې. ابولهب په ډېر بد حالت کې و او د بوډاوالي زمانه یې او د بیمارۍ او د ناجوړۍ زمانه یې له کډه لګۍ کرار رالی چې اوازه ورباندې وموږته د مکې حرم له رالی. چې کله ابو سفیان دا خبره ورته وکړه چې هغه بل مخلوقو آسماني مخلوقو هغې رالو زموږ قتل وسو زموږ قید او اسارت رالی موږ په هغې باندې نه سو کو نو رافع چې د حضرت عباس غلام دی ابو رافع هغې دا خبره وکړه چې په خدای قسم دا آسماني فرشتې دي. نو ابولهب په دې خپله له کډه باندې ابو رافع پر دې مخ باندې ووایي ورته وایي تم داسې غلطې خبرې کوې لکه عباس چې ستا سردار ولو او یا ستاسو د کورنۍ څخه موږ ته رافع شه تاسو داسې غلطې خبرې ټولې کوئ.
ام فضل د حضرت عباس رضی الله عنه د کور زنانه د غم ولاړه ده. هغې چونکې په دې خپل غلام باندې خوا بده کله نو په خپل لرګي باندې ابو لهب په دې سر کې ووایه. چې کله ابو لهب په دې سر کې په لرګي باندې ووایه نو ابو لهب پر غزې باندې بېهوش او بېران سو او د هغې څه وروسته 3 ورځې په داسې مصیبت او مرګ کې مړ سو چې د هغې بدن په ژوند کې چینجي و او د هغې بدن په ژوند کې داسې بدبویي وکړه چې د هغې خپل بچان هغې ته د لاس وړلو دپاره تیار نه. آخر پر لرګیو باندې د هغې جنازه پورته کړه او د هغې څه وروسته بیا د خاورو لاندې کړې او په دې شکل باندې ابو لهب ولاړ وفات سو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدر په میدان کې دی. د بدر مقتولین د ابو جیل په شکل باندې راکشوي. حضرت عبدالله ابن مسعود ته وایي وګوره په دې مړو کې ابوالحکم چیرې دی. د ابوالحکم د ابو جیل کنیت چې کله رالی نو ابو جیل پروت یو ځای او په دې کې دا سال شوري. حضرت عبدالله ابن مسعود یې پر دې ځګره باندې ورکښېناستی په دې شکل باندې چې سر ځینې پرې کوي او سر یې د پیغمبر علیه السلام حضور ته ورسي ځکه پیغمبر ورته سر یې ماله راوړ. ابو جهل ورته یوه خبره درته کوم چې کله هغه پر ځګره باندې کښېنستی ورته یې د شپانه بچی ځکه عبدالله ابن مسعود چې د کومې قبیلې سو هغه ټول د پسو حیوانانو شپنیانو ورته یې د شپانه بچی ډېر لوی مقام دی پیدا کوي نن زما غوندې سردار پر سینه باندې کښېنې. زما اخرنی پیغام هغه خپل ملګري ته ورسوه ورته په خدای قسم چې په زندگی کې مې څومره نفرت در سوو نعوذ بالله اوس مې هغومره لس چنده در څه نفرت و بغض دی. آخر ورته یې د شپانه بچی دا سر لږ د دې بدن طرف ته پرې کا چې کله ستاسو قریبانو ته او ستاسو صحابو ته او ستاسو محمد ته زما سر ورسېږي نو زما سر په ډېر غټ شکل باندې د هغې مخ ته کښېښول سي. زما سر په دې بیخ کې مه پرې کوه دې طرف ته یې پرې کا. د هغې څه وروسته حضرت عبدالله ابن مسعود د ابو جهل سر پرې کوي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې راوړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي هر امت الله تعالی یو فرعون ورکړی و زما د امت فرعون دغه. وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته فرمان کوي حکم کوي چې د مقتولین راکشوی د بدر څاه ته یې وراچوئ. عتبه چې کله راکشوي نو بچی حذیفه ولاړ دی په مسلمانانو کې او چې کله هغه راکشي نو د دې بچي رنګ ډېر ژړ سو او ډېر په غم کې سو دې پلار ته ګوري. پیغمبر علیه السلام ته یې حذیفه د دې پلار ډېر غم در سره دی. حذیفه ورته یې د الله رسوله غم یې نه دی را سره صرف د یوې خبرې افسوس را سره دی چې زما پلار ډېر عاقل او ډېر هوښیار انسان او ډېر مدبر او ډېر پوه انسان نه معلوم چې الله تعالی په کوم شکل باندې محرومه کوي الله تعالی په کوم عذاب باندې دی مبتلا کوي چې د اسلام مسا د دې دومره عقل سره سره محروم او بې نصیبه فارس. نو د پلار د قتل غم نه دی را سره د پلار د مرګ غم نه دی را سره صرف د دې خبرې په غم را سره دی چې زما پلار ته الله تعالی دومره تدبر ورکړی او دونه پوهنه ورکړی او د هغې تدبر او پوهنې سره زما پلار د اسلام د نعمته څه څنګه محروم او بې نصیبه پاتې سو. نو مقصود مې دا دی چې الله تعالی انسان په دنیا کې په شریعت او په سنت مکلف ګرځولی دی او د شریعت او سنت په مقابل کې انسان ته مختلف رکاوټونه راځي. کله د نفس رکاوټ راځي او کله انسان ته د شیطان رکاوټ مخ ته راځي او کله انسان ته د قرابت او د رشتہ دارانو رکاوټ مخ ته راځي چې کله انسان په خپله دینی زندگی کې د دې رکاوټو مقابله وکړي نو دې ته مجاهده ویل کېږي او پر دې مجاهده باندې الله تعالی انسان په استقامت مکلف ګرځي چې پر دې مجاهده به د زندګۍ د ابتدا څخه تر انتها پورې درېږي او چې کله د دې مجاهده باندې دوام وکړي نو الله تعالی استقامت در په نصیب کوي.